هیوادوال باید په اسلامي روحیه سره ژوند وکړي. په اسلامي ټولنو کې د یووالي او سوله ییز ژوند د پرمخ وړلو په اړه په المصطفی پوهنتون کې علمي کانفرانس جوړ شو. ډیره مهمه ده چې اتفاق او اتحاد او د هغه د بې اتفاقیې څخه منع دا د قرآن اصل دی او موږ ته یې ښوولی دی. که موږ په دغه یوه آیات د قرآن باندې عمل وکړو نو موږ د عزت ژوند کولی شو. هغه خدای تعالی چې موږ ته کوم هدف ټاکلی دی چې فإن العزة لله جمیعا، عزت د خدای تعالی سره دی، همین دغه لاره ده. اگر میخواهیم ما زندگی مسالمت آمیز داشته باشیم باید خود را معیار و میزان قرار بدهیم و خود را با جای دیگران قرار بدهیم. چیزایی را که ما برای خود میپسندیم برای دیگران هم باید بپسندیم. از اکثریت نقاط افغانستان بزرگان، علمای تحقیق، دانشمندان جمع شدند تا سیره پیامبر و سیره ناب محمدی را برای مردم آشنا کنند. په دغه کنفرانس کې ګڼ شمېر دیني عالمانو ګډون کړی و چې په هیواد کې د قومونو او ولسونو ترمنځ په یووالي ټینګار وشو. دیني عالمانو له هیوادوالو وغوښتل چې د اسلامي روحیې سره سم خپل ژوند پرمخ یوسي او ټول مسلمانان باید د ورونو په څیر په سوله ییز ډول ژوند وکړي. در این همایش هدفی است که سبک زندگی مسالمت آمیز را برای مسلمانان بفهمانه و راهکارهای ارائه شود. علما و دانشمندان و پژوهشگران اسلامی در افغانستان به این نتیجه رسیدند که اگر اینها بحث اختلافات مذهبی را کنار بگذارند، همدیگر پذیری در میان مذاهب اسلامی داشته باشند، این یگانه راهی هست که ما در برابر دشمنان اسلام میتونیم با قوت مبارزه بکنیم. تمام انسانیت مسلمان ها مثل یک انسان است. یک انسان اگر سرش به درد میاد تمام بدنش به درد میاد. و می رقم باید مسلمان هم درکشان، روابطشان، هم زندگیشان را با یک دیگر اینچنین بوده باشد. ما باید به مشکل یک مسلمان باید خودمان احساس مشکل بکنیم، به درد یک مسلمان خودمان احساس درد بکنیم. په دې وروستیو کې د بېلابېلو مذهبونو دیني عالمان په دې هڅه کې دي چې د خلکو ترمنځ یووالی او اتحاد پیاوړی شي تر څو په هیواد کې اوسنی ډاډمن امنیت او د ولسونو اتحاد وساتل شي او د مسلمانانو ترمنځ د اخوت فضا نوره هم رنګینه شي. تر ډیره بریده هیوادوالو د یووالي روحیه ترلاسه کړې او په ارامه او سوله ییزه توګه د هیواد په هره برخه کې خلک په یووالي کې ژوند کوي.